السلام علیکم. زه ډاکټر نوید خپلواک یم. د نن ورځې بحث د ناروغ له شکایاتو درسره پیل کوم. یعنې کله چې ناروغ موږ ته مراجعه کوي کوم ډول شکایتونه لري. ډاکټر صاحب مړۍ یا د خوړو ګوله مې نه تیریږي. فکر کوم ستوني کې مې یو څه نښتې دي. د مړۍ د تیرولو په وخت کې د ستوني پړسوب رامنځته کېږي په ځینو ناروغانو کې، او ځینې ناروغان بیا خواړه سم ژوي خو د تیرولو په شروع کې بیا له تکلیف سره مخ کېږي. دا ټول د اپر اسافیګل سفنکټر ډسارډر یا د مرۍ د پورتنۍ حلقې په تکالیفو کې منځته راځي. ګوري دا اپر اسافیګل سفنکټر یا د مرۍ پورتنۍ حلقه ده، او کله چې مرۍ له معدې سره یوځای کېږي هلته لوور اسافیګل سفنکټر یا د مرۍ لاندنۍ حلقه یا عضلاتي والو موجود ده. پورتنۍ حلقه یو مسکولر والو یا عضلاتي حلقه ده، ریفلکسیولی ریلکسینګ او ایمیډیټلی کنټراکټینګ، یعنی په اتومات ډول د بولس یا د خوړو په تیرولو کې وازیږي او بیرته د مړۍ کله چې مړۍ مرۍ ته ورننوتله په اتومات ډول کنټراکشن کوي او بندیږي. ولې؟ ټو پروینټ ایر انټري ټو اسافیګس، چې د هوا د تیریدو مخه ونیسي کوم ځای ته؟ مرۍ ته. ګوري دا وازیدل او په اتومات ډول بندیدل له کوم ځای کنټرولیږي؟ دا زموږ اعصاب یا سریبرم یا د اعصابو نیمکوره ده، ورپسې مډ برین، پانز، میډولا ابلانګټا او سپاینل کارډ یا د اعصابو مرکزی سیستم یا سی ان اس. له اعصابو یو رګ د ویګس په نامه مستقیما دغه اپر اسافیګل سفنکټر یا عضلاني والو کنټرولوي، ویګس نرو، او سوالوینګ سنټر یا د ژولو مرکز په میډولا کې موجود ده. لاغیزي هم یو مستقل کنټرول په دغه عضلاني ټیوب باندې موجود ده. که چیرې دغه ظریف کنټرول چې د اعصابو په دوه مختلفو لارو باندې په دغه عضلاتي پایپ یا ټیوب باندې کیږي، که په سمه توګه ونه شو، هغه پورتني علایم چې ډوډۍ مې نښلي یا خاشه نښتې ده په ستوني کې، دا ټول منځته راځي. ګورئ د اپر اسافیګل سفنکټر د لاندې غوښو یا عضلاتو جوړ شوی ده. تایرو فرنجس تر ټولو مهمه غوښه پکې عضله پکې کریکو فرنجس ده، او ورسره انفیریر فرنجیل کنسټرکټر په نامه وړې وړې کوچنۍ عضلې موجود دي. د دې ټولو سره د اسافیګس اټسلف د خپله د اسافیګس غوښه یوځای کېږي او دا ټول بالاخره سره یوځای شي all together forming upper esophageal sphincter، یعنی دغه بره عضلاتي حلقه د دغه عضلاتو څخه جوړیږي. د همدغه عضلاتو په ناروغیو کې علایم منځته راځي. کریکوفرنجل ډسفنکشن، مسکولر اټروفي، که چیرې دغه عضلات په سمه توګه انقباض او انبساط ونه کړي یا کوچنۍ شي نو په سمه توګه بیا دغه فعالیتونه نه کوي. کوبالامین ډیفیشنسي د ویټامین B12 کمبود ده چې په اګزون شیټ کې موجود وي. که چیرې کم شي پورتني علایم ټول منځته راځي. زموږ په ټولنه کې تر ټولو مهمه سټرس، قهر، غوسه، تشویش، انکزایټي، اضطراب، رواني ناخوالی، دا ټول د اعصابو مرکزی سیستم محاصره کې، او اعصابو مرکزی سیستم په دغه دوه لارو په ویګس نرو او په سوالوینګ سنټر باندې اپر اسافیګل سفنکټر یا دغه ځای نه کنټرولوي او علایم منځته راځي. په ډیرو کمو حالاتو کې in rare cases symptom could be due to malignancy، د ملیګننت ټیومر یا د سرطانونو د وجه هم په ځینو حالاتو کې علایم منځته راځي، خصوصا هایپوفرنجیل سکومس سلسیه یا کارسینوما. همدارقم پوست کریکاید کینسر چې خصوصا هلته اپیتیلیم کینسر کېږي، پوست کریکاید کارسینوما، سروایکل اسوفیګیل کینسر چې معمولا دغه علایم منځته راولي، سټروک، عصبي سکتې، پارکنسنزم د اعصابو یوه ناروغي ده، GBS یا ګلنبار سنډروم، دا یو نیورو ډیجنریټیو ډسارډر ده. د دې ټولو د وجې علایم منځته راځي او د علت پر کتو به معالجه کوو. نو رواني ستونزه، قهر، غوسه، تشویش، اندېښنې اساسي علت ده زموږ په ټولنه کې. مننه.